خوشحاله کړئ، ځانونو ته غمونه مه جوړوئ، ځانونو ته خفګانونه جنګونه مه جوړوئ، خپل ژوند په خپله د غم نه مه ډکوئ او د نورو هم. دا ژوند د خوشحالیو دپاره دی او د خدمت او د عبادت دپاره دی. څومره چې کولی شئ عبادت وکئ، د انسانانو خدمت وکئ، ښه ژوند، خوشحاله ژوند، ښایسته ژوند، څه چې خپل ځان ته خوښوئ نورو ته یې هم خوښ کړئ او دغسې سهار وختي پاڅئ. دا ګورئ واړه او زاړه او ځوانان ټول روان دي خپلو دندو ته، څوک ښوونځیو ته، څوک دندو ته روان دي. زمونږ چې دي چې مونځ وکړه غړس بېرته څملي. نو مشران داسې وایي، ملایان هم، چې څوک سهار وختي پاڅي نو هغه تل آباد وي او څوک چې ناوخته پاڅي هغه نر کټي زېږي. نو وختي چې پاڅئ، لمونځ وکئ، قرآن تلاوت، ذکر، عبادت، او که وختي دندو ته نه ځئ نو بیا کښېنئ، یو چای وڅښئ، یو شی وخورئ، فکر وکئ، د ورځې پلان جوړ کړئ، ترتیب یې کړئ چې نن ورځ به څنګه تېرېږي، او بیا د ژوند خوند ته ګورئ. سمې مزې دي بیا داسې لاړ شو که داسې چې ما درته ویلي وو هغه ټانګ شتلی ده، داسې مخامخ ګوره، ځکه مه راوړې چې پوه شي چې بیا په خپلو خپو راځي چې همداسې راشي. موږ اوس داسې تاوږ ولې سرک داسې نشته. په دې لار ځکه راغلم چې هغې لارې باندې ډېر موټرې وې، پرون هم بند و، دا به لږ ښه نو ځئ، وخت مو ډېر نه نیسم. ښه سهار ولرئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په هېر مو نه شي چې یو اوسئ، یو بل وزغمئ، یو بل سره مینه وکئ، یو بل ته خاندونه، ښې مشورې، ښې فکرونه، او خپلې خاورې ته، خپل ولس ته مبارزه وکئ، دښمن مو وپېژنئ. که په خپله هلې ځلې نه شئ کولی، هغه کسان چې ښه په نره مبارزه کوي د هغوی ملاتړ وکئ، تر خوا یې ودرېږئ. که بیا هغه هم نه شئ کولی، مرستې وکئ. که په ښکاره مرستې هم نه شئ کولی، ډارن یې د څه شي په خاطر باندې، د نوکرۍ یا د ډار په خاطر باندې، نو بیا یې پټ د هغوی مرستې وکئ، د هغوی ویډیوګانې شیر کئ، هغوی ته ډاډګیرنه ورکئ. او که دا هم نه شئ کولی، یو غاړې ته کښېنئ، لکه د سپو ورپسې غاپئ مه. دا ډېره بده خبره ده. سترګې مو مړې ونیسئ او غلي پټ یو خوا ته کښېنئ. د دښمن په خوا کې ورسره مه ودرېږئ، د دښمن ملاتړ یې مه کوئ. د خپل قام، د خپلې خاورې، د خپل ولس سمه ده. زه یې مخامخ شه. خدای په امان.